د دپاسه یوولس میلیونه افغانیو په ارزښت د انکشاف دهات ریاست اړوند د مېلمستون د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د یوولس میلیونه څلویښت افغانیو په ارزښت د لغمان د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست اړوند د یو باب مېلمستون د ودانۍ د بنسټ ډبره نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ولایتي شورا د مرستیال امنیه قوماندان د یادې ادارې د رئیس او یو شمېر مسؤلینو په لاسونو کې ایښودل شوه او چارې پیل شوې. دغه ودانۍ به په دوو پوړونو کې په پاخه او اساسي شکل چې یو پوړ مځکتلی یا زیرزمیني او بل به د مځکې پر سر پوړ ولري جوړیږي چې 14 اداري خونې د کنفرانسونو 2 تالارونه د برق او اوبو رسولو سیستمونه او دغه راز نور ټول ضروري ملحقات به ولري چې چارې به یې د یو کال په موده کې بشپړې شي. دغه پروژه چې مالي تمویل ولایت ته د ځانګړې شوې غیر مشروطه بودیجې څخه شوې د یاد ریاست لپاره یو مهمه پروژه وه چې په انکشافي بودیجه کې ورته کومه خاصه بودیجه نه وه موجوده. والي د ولایت مقام د پرله پسې هڅو په پایله کې په پورته ذکر شوي بودیجه کې ورته برخه ځانګړې شوه تر څو د دغه ریاست اړتیاو ته پرې رسیدګي شوی وي. لغمان والي عبدالجبار نعیمي د پروژې د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال په قراردادي شرکت ټینګار وکړ څو د پروژې د کار کیفیت او پر وخت د پروژې تطبیق ته خاصه توجه وکړي. نوموړي همدارنګه اړونده ریاست ته دنده وسپارله چې وخت په وخت له دغه پروژې څخه نظارت او څارنه وکړي.